لاس اوچت لاس اوچت او به لاس اوچت کو لاس بکته کو لاس اوچت کو لاس بکته خسلور تعزیت هغه دا دی ته ورلې کېناستې د دې په ځای ته لکه ته وایې کسړي خواله ورلې وروره بس دا غم په ټولو را روان دي او غوره غوره خلک د دنیا نه تېرې دي دې د تعزیتي کلماتو او یوازې ستا غم نه دی دا زمونږ هم غم دی موږ ټول دې غم کې شریک یو بیا دعا د مړي دپاره بعض خلک زموږ باره کې دوی دعاګانې نه مني بیا دعا د مړي دپاره صرف مسله دا ده چې لاس به اوچت کړو دا د رسول وسلم طریقه نه وه لکه چې مخکې ما څو پیرې دا مسله تاسو ته بیان کړې چې ګوره کومو ځایونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي او لاس یې اوچت کړي موږ به دعا غواړو لاس به اوچتو کومو ځایونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي لاس یې نه اوچت کړي موږ به دعا غواړو لاس به نه اوچتو کوم چې عام د دین علاوه ځایونه دي په هغې کې لاس اوچتول نه اوچتول دواړه جایز دي او اوچتول غوره دي دغې ځای کې عاجزي ډېره ده بس په دې کې جګړې ته څه ضرورت دی یعنې د اوسه پورې یو دلیل په دې نشته یو دلیل چې رسول صلی الله علیه وسلم په تعزیت کې په لاسنیوي کې لاس اوچت کړي خو موږ عقل جنګو عقل څنګه کله مولوي صاحب پکې دا خبره وکړي او د هغه نه بیا ډېره عجیبه ده او کله عوام دا خبره کوي نو یې که لاس یې اوچت کړو څه چلو شو خو دعا ده نو چې کوم نه یې پوه هغه مو ویاوره نو کفر خو یې نه دی کړی موږ وایو مسله د دین ده د عبادت او د تابعداري د لاس اوچتول نه اوچتول مسله نه ده ته جومات ته راننوځې دعا وایې جومات ته چې وځې دعا وایې دې چې کې لاس اوچتول شته څوک لاس اوچتوي او دا کسان چې کوم په لاسنیوي کوي لاس اوچتول غوره دي همدې به د باندې رد وکړي چې هلکه ته څه د دروازې په درشل کې جومات په درشل کې ولاړې او لاس دې اوچت کړي ته ورته نه ما هغه دعا وي لاس مو سره اوچت کړی نو دې سره خو لاس اوچتول نشته دې ذکر ته وایي لاس اوچتول نشته همدقه مسله زمونږ ده که نه چې لاسنیوي کې دعا شتي لاسنیوي خو نوم د دې دی چې ته دعا د دې مړي دپاره وکړې او د چا باندې چې هغه هم راغلی په د دپاره وکړي خو لاس اوچتول پکې نشته وجه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مړي شوي دي د صحابه کرامو په زمانه کې مړي شوي دي هغوی لاسنیوي او تعزیتونه کړي دي هغوی پکې لاس نه دي اوچت کړي نقصان په دې کې ګوره دا دی چې یو خو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه زموږ نه لاړه دویم نقصان پکې دا دی چې د دې نه یو رواج جوړ شوی دی ما ته دا پته نشي چې په 3 سکنډه کې کومه دعا غوښته کېږي لاس اوچت لاس اوچت او به لاس اوچت کو لاس بکته کو لاس اوچت کو لاس بکته که څلور کسان راغلي دي هر یو جدا جدا وایي لاس اوچت کو نو ولې دې څلورو په یو ځای لاس اوچت نه کړو دا دلیل دی په دې باندې چې دا رواج دی عبادت نه دی لاس به اوچت کو که بل پر موږ یو ځای لاس اوچتول صحیح شو نو 15 ولې جدا جدا اوچتوئ دا په یو پر ټول اوچت نه کړو خو بس دی که نه خبره ختمه شوه نه لازم به عبدالله جدا وي احمد به جدا وي خالد به جدا وي عبدالعزیز به جدا وي چې پته ولګي چې او د دا رواج پوره کړی دی بیا په دې خبره ختمه نه شو چې اوس واپس ځو بیا به لاس اوچت کړو نو بیا به 15 کسان لاس اوچتوي یاره چې دې ته رواج نه وی نو پته یې څه به ورته وایي که عبادتي او ته وایې چې نه لاس اوچتول شتي زه تا سره ما یو 2-3 سکنډو له ومنله چې لاس اوچتول شتي خو یو پرې لاس اوچت شو خبره ختمه شوه که نه بیا دویمه درته دا وایم چې زه لاس خو دې اوچت کړو نو دا کومه دعا ده لاس مې اوچت کړو اوس تا پته نشته نادرن به پکې څوک ویني چې هغه شونډې خوځوي یعنې ویې ګورئ نور دغه لاس مې اوچت بیا چې لاس کښته کړي دا څنګه واقع شي که نو دعا دې څه شي وشو بیا دوی لاړو اوس د دې کس نه تپوس وکړه دا غم چې پرې راغلی وایي دوی تاله ته څه تسلي درکړه چا تسلي ورکړې ده تعزیت څه کلمات چا ویلي دي خو رالو کېناستو لاس به اوچت کړو لاس به کته کړو خبره ختمه شو لاړو زیات نه زیات پکې دا موضوع وچړلی شوه چې دی څنګه مړلی او کله نا کله پکې یو نیم داسې راشي چې هغه پکې ورسره دا موي بس حقه لاره ده او ټول روان دي دی لا ښیي
نو دې که خو تعزیت هم ونه شو. حق ته حق ویل پکار دي. تعزیت هغه دا دی ته ورلې کېناستې ښه تسلي دې ورکړه درنې خبرې دې وکړې الله دې ستاسو مړی وبخي الله رب العزت دې پرې رحم وکړي الله یې هغه قبر جنت باغې چکي الله یې تاسو له صبر درکړي الله یې تاسو ته اسانه کړي الله یې تاسو له اجر درکړي دا تعزیت دی دا دعا ده که نه دعا څه ښکري ووایه نه دا لاس به اوچت